نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واحد. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. زما عزتمند مشرانو او ګرانو ورونو دوستانو، د مسلمانانو د معاشرې په باره کې او د ښه ژوند په باره کې درته ما بیان شروع کړم. مخکې جمعه کې د مسلمانانو په یو بل باندې د یو شپږو حقونو بیانو چې هغې سره معاشره ښه کېږي او مسلمانانو په منځ کې ورورولي او محبت پیدا کېږي، او بیا د سلام په باره کې څه قدرې تفصیلو. نن درته د جامو په باره کې بیان کوم، د دې د معاشرې سره تعلق دی. زمونږ دین دا داسې ښکلی دین دی چې داسې شی نه دی پرېښی چې د هغې بیان هغه زمونږ په دین کې نه راغلی او زمونږ پیغمبر د هغې بیان نه کړی. د جامو په باره کې خدای پاک وایي په 8مه پاره کې قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. دا ښکلی زینت جامې خراس کاک دا چا حرام کړی دی؟ دا خو ما خپلو بندګانو له پیدا کړی دی. بیا په دنیا کې مسلمان او کافر ټول پکې شریک دي او په آخرت کې صرف د مسلمان دی. نو خدای وایي د ډول دا خو ما بندګانو له پیدا کړی دی. نو د ډول په دې سیزونو کې جامه هم ده، خو جامه نه هر روا کړی د شریعت او نه هر بنده کړی ده. جامه د انسان د اخلاق او د دیندارۍ یو ظاهري نښه او جامه ګورې ډېر په اخلاقو باندې اثر غورځوي. یو نوجوانی د لوی خان زوی وي، د زرګونو جربو مالکي او ښکلې ساده سپینې جامې اغوستي او ښکلې پټکې په سر وي. دا د هغه د دیندارۍ علامه ده چې د ده زړه دننه هغه د دین نه ډک دی. او یو خوارنګړی سړی او کوټ پتلونه یې اغوستي، چېرته زوړی پیدا کړي په کباړ کې او لکۍ هم ځوړنده کړي او لوس سر ګرځي، نو دا د دې علامه چې د ده دننه باطن کمزوری دی. هلکه خپله جامه باندې ولې فخر نه کوي؟ نو شریعت نه هره جامه جایز کړې ده او نه هره جامې بنده کړې ده. یو ځل زموږ ښکلی پیغمبر جومات ته راووته، لاس کې د ریخمو ټوکړه وه او د سرو زرو څه حصه وه. لاس یې داسې کړه، وی د دې دواړو استعمال زما په امت حرام دی او زنانو له جایز دی. سرې بند کړل په سړو او ریخمې بند کړل په سړو، وی دا صرف د ښځو استعمال دی، ښځو ډول ته ضرورت زینت ته خدای د هغې وضع داسې پیدا کړې ده چې هغه به زینت کوي او د سړي به ورته میلاني.
نو خدای هغې ته اجازت کړی دی او سړی د جهاد دپاره پیدا دی د غیرت دپاره پیدا دی د محنت دپاره پیدا دی نو ته به دا نازولې جامې نه اغوندې ریخمې غوړې زیړې او د سرو ګوتې به نه اچې بیا به ته جهاد څوکې ګوتو ته به ګورې چې کوم سړی ډېر ډول ډال کوي هغه ګورې د کار نه په سبق کې بیکار امتحان کې بیکار هغه هلک په کالج کې په امتحان کې اعلی راځي چې د خپل ډول سنگار ته دومره خیال نه چې څه ورله او چې دا دې مار سر غوړی او پنګینه کې ګوري او بروشونو باندې ځان مږي او په مخ پوډر مږي دا د کار نه ګوري نو د دې ظاهر اثر ګوري په باطني نو شریعت ریخم په سړو بند کړی دی او سره زر یې بند کړی دی سره زر به سړی ګوته نه اچوي که چاچوړي مونځ ورسره کېږي ځکه پاک شی دی هر پاک سي سره مونځ کېږي خو بند دي ګناه ده او د ریخمو جامې هم نه اغوندي دو ګوړه بسکي به هم نه اچوي اچوی نه هغه بسکي وي هغې کې تقریبا نیم ریخمي نو د هغې استعمال بند دی دلته کم دی خو پخوا ډېر او عربو کې نو دو ګوړه بسکي اچول چې هغه نیم ریخمي یا د ریخمو هلکانو ماشومانو ډبه هم نه جوړوی دا به نه وایي چې دا ماشوم دی خیر دی نه چې هلک وي نو ریخم جامې پې بندې دي جینکو له جوړې کې هلکانو ته به نه اچوی هغه به نیازبین کوی نه د ماشوم والي نه په د ښځه تې مه جوړوه خدای هلک در کړی دی نو ښځه تې ولې جوړه بعضې قمقل هغه غوږونه ماشومانو له سوري کي او مندرې ورته د سرو زرو واچوي وی دا والا نیا را لیږلي دا والا ماما را لیږلي دی زناورو ښکلې جامې دی وله راولیږي د سرو دغه ورته ولی شي ګوته او د سرو مندرې ورته ولی شي دا د جینکو ډول دی نو پیغمبر ویلی دی چې دا دوه څیزونه زما په امت حرام دي نه ډېرې قیمتي جامې اغوستل پکار دی چې تکلف درجې ته ورسي ولا پیسې پیدا کوي او قرضدار دا نه که سړی قدرتي مالداري او خدای هر څه ورکړي او ښکلې جامې واغوندي نو ډېره ښه ده او که نه تکلف ولا کوي او روزانه استري کوي او مازدیګر او ماښام نو شریعت دا نه خوښوي دې ته میوعت وایي دا د ښځو خوی په تا کې راغی نو ځان نه به ښځه نه جوړی ساده جامې اغونده ستا کمال په جامو کې نه دی چې استري کړې غوړ کړې دی اغوستي او بیا مونځ هم د یارې نشي کولی چې استري مې ماته نشي د اسرې والا اکثر چې که نه نو اکثر دا پینسې ځان ته راغونډی چې استري مې ماته نشي هلکه استري ضروري دی که مونځ ضروري دی نو تکلف په جامو کې شریعت ته خوښوي نه نارینو دپاره د زنانو جامې بندې کړې دي دا پنجاب ته چې لاړ شئ پنجاب کې ډېره بېخوندي ده او زمونږ پښتانه مونږ پې فخر کوو الحمدلله دوی کې دینداري ډېره ده پنجاب کې به هلکانې زلمي د ښځو جامې اغوستې لاندې پتلونې او د پاسه د بنین شانتي هغې ته څه وایي څه بالا او چیټ به درګې به د ښځو نښې به پې نو د ښځو کمیسونه اغوندي او ښځې د سړو پتلون او د سړو هغه د نیکر وغیره دا اغوندي شریعت دا وایي چې سړي به د ښځو جامې نه اغوندي او ښځې به د سړو جامې نه اغوندي هغه جامې چې هغه د ښځو سره خاصي لکه ګلابي رنگینا ګلداره د هغې د کمیسونو د پرتګونو هغه سړی نه استعمالوي او نه به ښځه د سړو جامې استعمالوي حدود به آر پار کوی نه سړی به د ښځې حد ته نه ورننوځي او ښځه به د سړي حد ته راننوځي نه بیا خو به ستاسو هغه نسلي فرق هم ختم شي بیا به سړی د ښځو کار کوي یو کال به دې بال بچ راوړي یو کال به یې ښځه او ښځه به د سړو کار کوي او دا غواړي دا خلک دا زناور غواړي
زما هغه ښځه چې د سړو کو پتلون یې اغوستی دا پنجابیانې مردار راځي او زموږ د پښتنو معاشره خرابوي دا مې د قنځیر نه زیاتې بدې شي او د اسلام نه لرې دویم پکې دا دی چې اوس لستوڼي څرګند کړل او پښتنو هم څرګند کړل نو د لاس مخ کې اختلاف دی چې عورت دی که نه دی او لاسونه تر د دې مړونده پورې دا ښځه څرګندولی شي د هغې نه اخوا ټول بدن د هغې عورت دی نو که ښځې لستوڼي څرګند دي لمونځ یې نه کېږي او چې کور ګرځي نو بې حجابه ګرځي او د چا په نظر چې لګي نو دا مجرمه دا ده داسې بې عقله قوم دی چې حسن خو چې خدای چاله ورکړي نو هغه په مټ څرګندولو نه دی دا تک تور لاس مردار قبیحه قسم دی د دې ښځو نه سړي خشته دي نو ستا په دې لاس څرګندو کې څه شی دی ګورې کور پرې نه دی کنی تاسو به هم ورسره مجرمان یې که د چا لور خور لستوڼي څرګند دي نو چې څنګه هغه مجرمه ده دا خاوند او ورور یې مجرم دی ځکه دا د خدای او د رسول حکم د قرآن شریف کې خدای وایي قو انفسکم و اهلیکم نارا خپل بال بچ او خپل ټبر او خپل خاندان به د اور نه بچ کوي هغه عمل نه چې په هغې اور ته ځي سړی نو لاسونو ته به یې نه پرېږدی دغه پتلونونو جامو ته به یې نه پرېږدی دا ولې مسلمان تباه دی دوبۍ کې یو بازار ته لاړم ما ته یو شاګرد ویل چې هغه دروازې ته یې ورننوت بس ما هغه ته ویل راځه دا زموږ د ګرځېدو ځای نه دی ښځې مردارې تش په پتلون کې او تش بنې نه اغوستې نه لوپټه نه څه بل څه جامه او ځوانه ښځه ټول اندامونه یې ښکاري او د چا د ښځو بنینونه موچتي چې نیمه خېټه یې څرګند دي ته هندوستان ته لاړ شه دهلي ته نو ټولې هندوانې ښځې دا جامې اغوندي نو مسلمانانو کې د هندوانو هغه جامې راغې انا لله ولې وال خوري ولې بې ذلیله شو چې سړی په خپل دین په خپل ایمان په خپله جامه فخر نه کوي هغه قوم د خلقو په نظر کې سپکي قسم دې ما ته دهلي کې بعضې مسلمانانو ویلي دی چې لاهور کې زموږ خپلوانانی او دا ښځې راشي نو وایي مونږ پوزه پرې کړي شي ځکه چې هلته مسلمانه ښځه پرده کوي اما په برخه کې ګرځي او د هندوانو ښځې پردې نه کوي نو موږ خلقو ته وایو چې موږ مسلمانان یو او د لاهور نه چې دا مردار راشي هغوی وایي دا مسلمانان دي دا سرونه چې څرګند خېټې څرګند دی او مټې څرګند دی دا خو مردارې دي نو پام کوئ که کور کې لور خور لستوڼې دغه که نو چې څنګه هغه مجرمي تاسو به مجرمان یې او عذابونه به در باندې راځي دا چې څه مصیبت دی په موږ دا زموږ د اعمالو نتیجه ده هر څوک چې څه وایي امریکې ته کنځل کوي او برطانیې ته کنځل کوي خو ټیک دا هغه مردار دی ولې پته عذاب الهي دی تا خپله لار پرېښوده د هغه مردارو په لار پسې روان یې نو خدای به در باندې عذاب راولي نو پام کوئ کوټ پتلون ما چاوي ماشومانو ته ما چاوي هغه سکولونه مې د خنزیر نه بدي شي مردار چې کوټ پتلون یې لازمي کړی دی هلکه خدای مردار کا غریب قوم یو طرف ته د غریبۍ او غریبۍ او ډوډۍ او ډوډۍ او غریبۍ او ډوډۍ او لیډر هم درته د آواز کې دا مردار خور لیډر او بل طرف ته کوټ پتلون باندې فخر کوي نو کوټ پتلون باندې چې نوې هلې څومره پیسې خرج کېږي نو د اسکول ماسترانو ته ووایه چې زناغرو تاسو ورته مضمون ښایې اردو ښایې انګریزي ښایې ټکنالوجي ښایې او کمپیوټر ښایې دا جامه هم وله ولې بدله کړه ځکه دا د انګریزانو غلامانی نو چې ماشوم ته دغه جامې واغوندې
نو هغه ذهن کې دا راځي چې زما د عزت جامه دا ده او زما مستقبل په دې جامه کې دی او زما مشران هغه دي چې دا جامې اغوندي د بیزوګانو. زه قسم دې درته رښتیا وایم چې اوسه پورې زه د دې لکۍ په مقصد نیم پېښ شوی چې د انګریزان دا لکۍ څه له ځوړندی ما ته چې کوم معلومه ده نو د هغې د صلیب یادګار کوي ځکه عیسی علیه السلام داسې سولی شوی لرګي پورې تړلی نو لاندې تنه او داسې لاسونه یې ته تړلي نو دا کالرې چې جوړی دا هغه دوه طرفی او دا لکۍ چې ځوړندی دی هغه درېیم طرف ته کراس تکاون شکل ناغي خو د مذهبي نښه ده مسلمان دی حاکم ته ووایه دی افسر ته ووایه چې دا لکۍ دې ځوړنده کړې ده دا خو نو رومال دی چې پوزه پې پاکه نه تولیه ده چې مخ پې پاک نه څه بل څه شی دی چې په سر یې کېدی دا څه شی دی یو وړوکی هلکې ته مې وې سکول ته روانه او دا لکۍ ما بچې دا لکۍ څه کې وې دې کې سړی مهذب ښکاري ځکه د سکول استاذ ورته ویلي چې اصلي جامه دقه دا مهذبه دا مهذب دی که معذب دی دا یاد لرئ چې کوم قوم په خپله جامه فخر نه کوي په خپل خوراک فخر نه کوي په خپل تهذیب فخر نه کوي دا قوم ختمیږي. یو صحابي حضرت حذیفه او د انګریزانو سره یو مجلس په معاهده کې نو د هغه نه نوړی پرېوته ډوډۍ هغه یې راواخېسته پاکه یې کړه ویې خوړه نو یو شاګرد ورسره ناست و وی هسې نه چې د انګریزان دا پورې وخاندي هغه یې پرېږده مړه د دې مردارو دپاره موږ خپل تهذیب پرېږدو کوي به خپل کار لکۍ ماشومانو ته مه پرېږدئ او دغه سکولونو کې پې مه وایه سبق یا دغه ماسترانو ته ووایه دا جامه بدله که دغه ماستران غلامان دي دا د انګریزانو تالی سټي دي او د انګریز تهذیب او د انګریز هغه خوی خصلت په تاسو کې راولي نو بیا به ساله د انګریزانو غلامان یې یا به د امریکې یا به د برطانیې یا به د بل نو شریعت هغه جامه نه خوښوي چې د بل سره پکې مشابه البته هغه پتلون چې ترکو ایجاد کړو پتلون اصلي ترکو ایجاد کړی دی خو د هغې پتلون ارتی چې سجدې ته پروزي کو ناټۍ پکې نه ښکاري او د موږ وطن پتلون دا خو دومره تنګ دی چې دواړه کو ناټۍ جدا جدا ښکاري لکه بربند سړی نو انکشاري فوج و په ترکو کې او یو بهادر بادشاه تیر شوی دی سلطان محمد الفاتح هغه یو فوج تیار کړی و هغه ته انکشاري وایي نو هغې له دا پتلون جوړ کړ او پتلون د پاسه دا کوټ چې و هغه به لاندې و او هغه فوج یې تیار کړو او په هغې استنبول فتح کړی استنبول د انګریزانو مذهبي ښار و او پخواني نوم یې قسطنطنیه و د دریاب په غاړه دره دانیان او ورتلل ورته دومره ګرانو چې هغې په سمندرونو کې د اوسپنې برجونه جوړ کړو نو په هغې بحري حمله نشه کېده بیا سلطان محمد الفاتح بحري جزونه جوړ کړه او ډېر ځای پورې په اوچه بوتلل په لرګیو بوتلل لرګي به یې ورته لاندې کېښودل او داسې ځای ته ورسول چې هلته مخامخ د اوسپنې برجې نه راتلې او بیا یې فتح کړه نو هغه بهادر سړي سلطان محمد الفاتح هغه پتلون ایجاد کړو خو د فوج دپاره او پتلون یې ارتو او دا زمونږ چې د انګریزانو جامه په خپله سپکه وه که تاسو د 1800 نه مخکې د هغې تاریخ وکته یا د شکسپیر ډرامې نو هغې کې د انګریزانو تصویرونه او د هغې جامې ډېرې بېکاره وې نو دا پتلون یې د برطانیې د ترکو نه زده کړی دی خو دوی ورسره داسې وکړه نو دا یاد لره په ماشومانو نه د جامې مه کوه زمونږ دا گورنران دا کانوکیشن حال کې چې یونیورسټۍ کې تقسیم کېږي د اسنادونو
نو د پادریانو ټوپۍ به په سر کې انداسې اوږده او د پاسه کې زونډې. هلکه دا ولې که تاسو یو قوم نه په دنیا کې، یو تهذیب نه لرئ، یو کتاب هم نشته، یو پیغمبر هم نشته، دا هغه قوم پسې ولې روانې چې 19 کاله به غلامان پاتې کړي او زمونږ تهذیب، زمونږ ژبه، زمونږ چوټي، زمونږ قانون یې بدل کړی. اوسه پورې زمونږ چوټي د اتوار نه ده، اوسه پورې زمونږ ژبه انګریزي نه ده، اوسه پورې زمونږ قانون د هغې بیزوګانو نه دی. د دغه قوم چې زمونږ یې هر څه تباه کړي دي، تاسو په دې وخت دا خو د هغې د پادریانو جامه ده چې مړی خښای نو پادري ورته په دغه جامو کې ولاړی، او چې سندونه ډګرې تقسیمای نو پادري ورته په دغه جامو کې ولاړی. تاسو په خپله جامه ولې فخر نه کوئ؟ نو زمونږ حاکمان غلامان دي، دوی کې په خپله جامه او په خپل تهذیب فخر نشته. نو جامه د انسان د اخلاقو، د عقیدو، د عمل او د زړه د پټو خبرو یو ترجمانی کوي. چې ستا جامه غلطه ای نو معلومیږي چې زړه دې خراب دی، او چې جامه دې صافه سوتره نو علامه د دې ده چې شریعت ته د خپل غیرت قائل، د خپل تهذیب قائل. بې تهذیبه کېږئ مه. نه څښا جامې اغوستل شته په شریعت کې، نه دا زبرګي ده. سړي څښا جامې اغوستي، چرس برس یې څکلي او د جامو نه د نسوارو بوی ځي، دا زبرګي نه ده. شریعت وایي صاف ستره اوسېږه، خو په خپله جامه او په خپل تهذیب کې. زموږ ښکلی پیغمبر ده، د جمعې په ورځ یو سړی راغی او د جامو نه د خولو ډډو زیتلې بوی د بهر نه راغلم. هغه مل خو دی ګرم. زمونږ پېښور په 4 درجې عرض بلد دی او مدینه منوره په 30 درجې دی. نو 11 درجې خو فرق وي خامخا. او چې به بجلی هم نه وي او هوا نه وي او واوره نه وي او تنګ جومات وي، نو څومره ګرمي به وه پکې. نو حضور پاک له راغی، د جامو نه بوی ته وی نه چې جمعې له راځئ نو غسل کوئ، صافې جامې اغوندئ، عطر پورې کې. د مجلس د آداب دي چې سړی لوی اجتماع له ځي او خلک کوم ځای راغونډېږي نو په صافو جامو کې ځئ او په ښکلې جامو کې ځئ او عطر پورې کې. یو سړی راغی خرابې جامې اغوستې، وی تاله څه خدای مال و دولت نه درکړی؟ وی صاحب شته مې، اوښان مې شته، باغونه مې شته، ګډې چیرلې مې شته، سره سپین راسره شته. ورته وی ولې په دې څخه جامو کې ګرځې؟ ورته وایي چې خدای په چا انعام کړي، فلیره اثر نعمت الله علیه، د خدای د نعمت اثر دې په تا څرګند دي. ښکلې جامې واغونده، ښکلی خوراک وکړه، دا خو موږ له خدای پیدا کړي دي. خدای په دې خوشحالېږي چې د خدای حلال نعمت هغه ته استعمال کړي او د خدای شکر ادا کړي. یو پلاری او ماشومانو له جامې راوړي یا ماشومانو له خوراک راوړي او هغه کینې او هغه ماشومان په خوند او په خوشحالۍ خوري، نو پلار یې څومره خوشحالېږي. مور پلار نه زیات خدای مهربانه دی چې ته ښه خوراک کې او ښه څښاک کې حلال او د خدای د نعمت شکریا ادا کې چې خدای دا تا راکړي دي، نو قسم دی خدای پاک په ډېر زیات خوشحالېږي. همیشه دا تصور کوئ چې خدای تا ماله سره کړي دي زما د قابلیت نه زیات دي، دا تا چې ماله سره کړي دي زما د ضرورت نه زیات دي، دا تا چې ماله سره کړي دي بغیر درخواست او بغیر سواله دې را کړي دي. که زه په سړک پروت وې، لاسونه مې خلقو ته نیولې وې او د خلقو موټرې شیشې مې پاکولې یا نسوار مې خرڅولې، هغه هم د خدای بندګان دي، خو ما سره خدای د احسان کړی دی چې دا څیزونه را کړي.
نو قسم دې زړه به د مالداري او خوشحاله وې او که همیشه د ځان نه غټ سړي ته ګورې د هغه جامو ته او دغه ته دا شی زه یو ځای کې ناست وم په سرډېرو کې د ماما دوکان یو خان شان سړی راغی موټر نه کوشو بل زر نوکر ونیو د لاسه تک سپینې خشته جامې اغوستې خو لاندې پرتوګې ټول تک زیړو دستونه تیتلي نو ما خپل ماما ته وې دا څوک دی وې دا د فلان کیمیا صاحب زوی دی ما وې دا څه چل دی وې دی نشه کړې ده نو پوډري سړی په ځان نه پوهېږي چرسي سړی په ځان نه پوهېږي وې دا ته دغه تللی دي پرتوګې ټول پلیت دی دا عزت دی تا خو خپله ژوند ځان نه خراب کړ نو یا الله نه ماشومانو لم ښکلې جامې راوړی زنانو لم خو زنانو له د زنانو او ماشومان سخا جامې شریعت نه خوښوي او نه سخا ګرځېدل خوښوي یو سړی راغی او سر یې ببرو ږیره یې شاړه شان وه حضور پاک ورته وایي دا ولې لاړ شه سر ووینځه او غوړې که او ږیره صافه که ووینځه چې چا وي ویښته پرېښي کم از کم په هفته کې خو به یو ځل سر وینځي نو وی ږیره ګمز که او سر غوړ که نو چې راغی بیا وی دا شکل ښکلی و که دا ړومبې شکل بعضې خلک دا زبرګي ګڼي چې سخا ګرځي سر یې ببري ږیره یې ببري او پوز او شکل یې خرابي دا د خدای زبرګي نه ده عالمانو د پاره کتابونو کې لیکي چې ښکلې جامو کې دې ګرځي تکبر دې نه کوي دا تکبر تعلق د زړه سره دی ځکه چې سپکو جامو کې د خلقو په نظر کې بس سپک ښکاري امام هم چې په مصلی ولاړی ښکلې د عزت جامې دی اغوندې زمونږ د دین دا مسله ده چې هغه جامو کې مانځه ته خدای ته ودرېدل پکار دی چې ته په عزتمند د جامه هغه ګڼې او عزتمند مجلس ته پکې ځې او که تا ته په یو جامه کې عزتمند مجلس ته تلل سپک ښکاري نو په هغې کې خدای ته مه ودرېږه مټې به دې څرګندې نه او نه به دې تش بنې نه اغوستې لکه بعضې دا لامذهبه خلک او نه به دې سر کولو وي انګریزي لاره دې پکې اوښکې ده او خدای ته داسې ولاړی نه خدای ته په عاجزۍ ودرېږه او په ښکلې جامو کې ودرېږه نو چې څنګه په دروند شکل کې ولاړی دقه شان به در سره خدای معامله کوي یو عالم دی امام مالک صاحب د هغه نوم دی مسجد نبوي کې هلته مدینه منوره کې خخم دی او د مدینې منورې عالم د 400 روپو پټو به په سرو او چې راته به جومات ته مخکې به خادمان نه وانو لکه د بادشاه په شکل هغه وی زما دا خوښه ده چې خدای چاله پیسې ورکړي خدای چاله دولت ورکړي نو چې د خدای د نعمت اثر په هغه څرګند دی خدای د الله هر څه درکړي دی او ته په سخا جامو کې او خرابو کې ګرځې نو د خدای خوښه ده نه نو دا یاد دره جامه د سړي د دننه اخلاق او د عقیدو یو ترجماني کوي نو یو خو د انګریز د جامو نه ځان ساتئ ماشومان هم ترې ساتئ او ښځې هم د بربنډو جامو نه ځان ساتئ ځکه دا معاشره خرابوي او دې معاشرې خرابولو سره په مونږ عذاب نازلیږي د عذاب مختلف شکلونه یو خو دا عذاب چې ټول قوم په یو ځل تباه شي دا زمون ښکلی پیغمبر خدای نه سوال کړی دی چې خدای زما امت ټول مه تباه کړي ځکه اوومه پاره کې آیاتو قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق باسکم بعض بعض خدای دا کولی شي چې د بره نه در باندې عذاب راولي او ټول هم تباه کړي او خدای دا کولی شي چې د لاندې نه عذاب راشي لکه زلزله زلزله د لاندې نه عذاب د کلي تباه کړي وام په ایران کې زلزله راغله 1.5 لک خلک یې مړه کړل او په سن 35 کې په کوټه کې راغلی و 2.5 لک خلک یې مړه کړل خدای ته څه دي که یو جق دی پېښور له ورکې ټول به چقما کړي
نو ته به د عذاب نه یریږي. د خدای د طاقت مقابله موږ نشو کولی. نو چې ستا هغه اعمال درست وي او هر څه دې ټیک وي، خدای پاک به دې د عذاب نه بچ کوي. نو دا جامع ګورې د معاشرې یو حصه ده. هم په زنانو احتیاط کوئ، هم په ماشومانو، هم په خپل ځان.